د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه په حواله باندې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک په غزا کې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه خپل مقام پاتې کې پریښو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړي، حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه را ولاړ شو. کله به چې خپل خدمت خپل کارونه خلاص کړل بیا به دی لاړي بوټ به ټولول ماتول به لرګیان به راټولول د دې لپاره چې خپل د اولاد یو نفقه یو حلال رزق جمع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په واپسي کې رالی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه سره روبل کې د روبل په حالت کې د هغه لاسونه وکتل ور معلوم شو چې دا کلک دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا لاسونه دي داسې کلک دي. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایل چې کله ته ولاړلې زه به دلته چې کار به مخلاص کې بیا به ولاړم بوټو او لرګیان به مې راټولول د خپل اولاد د نفقې دپاره. نو فرمایي چې دلته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه لاسونه هم مچ کړي دي. دې وجه چې دا حلال نفقه پیدا کوي په دغه لاسو باندې